یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه تپوس وکړو، وی جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي؟ جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکوي یا یو صورت راکوي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي، فرشتې ټولې بېهوشه شي. وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي، کو صورت وي او کو آیت وي. وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا د وحی اسمان ته د اسمان نه ځمکې ته راوړم زه یوازې نه راځم، ځکه چې څوک یو میلمه راځي یا نو هغې دپاره لوی استقبال کېږي که نه. وی د الله پاکه پیغمبره زه د اسمان نه چې وحی تا ته راوړم زه یوازې نه راځم، زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزېږي او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري. زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم. حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي وایي چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې به وحی نازلېده سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و خو د نبی علیه الصلاة والسلام په تندي مبارک په خولې شروع شو او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به دې څڅېدله، دومره د وحی زور و زور.